کې دا ډېر پلرداره بازار دی تقریبا دلته دا بازار چې کوم پښین مبارک جوړ شو نو ورسره د سرانان د پښین دا کاز وي د دې ډېره غټه اهمه رشته وه دلته ریل ګاډي د چمن راځي دلته پخوا درېده و د دې سرانانو خلک ډېر ماړه شو ریل ګاډي ته ضرورت نه لري هر سړی خپله ریل ګاډي لري نو خپل لیندونه جوړ کړي دي دلته دا کم منارۍ سامان چې ویني په دې کې دا بنګړي دي او دا نور سامان دي داخلي کې دا نور سامان دي په دا مابینځ کې نور سامان دي په دې خوا بیا نور سامان دغه سامان د خشکي خلاف د کاروایي کوي چې هر سړی خوش کړي هر ځای خوش کړي چې دا مایز برو خطا کړي انشاءالله داسې لکه د کراچۍ څخه چې او بل طرف ته یو خیالوري غاړګۍ هم زړېږي ملګرو دا غاړګۍ تاسې وینئ چې دا ډېر نامي غاړګۍ دي سونه ګرانه ده هر سړی پریشانه دی چې باید زه سونه نسم ورکولی و ناوې ته زوم د سونه توبه زوم د سونه نه پښو کېږي پښو کېږي په لاس کېږي په غاړکۍ نه او د زوم دپاره بنګړي موجوده دي د ناوې دپاره دغه بنګړي موجوده دي د ناوې دپاره او دا شونډلان دي چې سنډلان ستدلې دا اسد مناري چې په دا مین مارکیټ د مناري په مارکیټ کې دی نو د انشاءالله هر شی چې پکې هغه فرایت سره خرڅوي مونډې شنې ترخې چې یې راوړي تیلې شنې چې یې راوړي نصیر بکرۍ سپېټس یې راوړي ګورې د دې په تاسو ته نه چې دې سپي بتا واخلي چې دا د چمن روډ دی سرانان نصیر بکرۍ سویټس دا سویټس مطلب دغه مټایي ته په نزدیک سویټس وایي نو دغه زموږ مشر سردار صاحب دی سردار صاحب هم دا دی ناست دی سردار صاحب څه نظر دی بالکل الله پاک دې بس خیر پکې واچي ستا په خبرو کې اور چې ته وګایدلې کوم د څه ویل ته راشي شی مې وکړي بابا چې رادسي وای د خشکي خلاف د وویل مثال کې ته ور دا سنډلان دي مثال کې سنډلان دي مثال دا وته دا پای بس کړو کې نو کړ تا خپل دا د منارې دکان خو نه ما نه دی کړی چې بس دا نه سې کل درواخم جټي په ډاګه کوم کلی کې خرڅولای شي ان شاء الله ولې نه زګر دا شال دغه باندې وړي ان شاء الله خو ونه نه چې راځي یا نیو ګوره و قرار نو بس موږ کوشش دا کوو چې دا اسد مناري په سرانان مین سرانان روډ د کوم نوراني مارکیټ دی څلورم نمبر دکان دی ان شاء الله اسد خان به دې شی په ډېره ښه طریقه سره درکوي په جایز ریټ سره نو ته د خپل ودو لپاره دې تشریف راوړئ دغه سامان ترلاسه کړئ ښایسته سامان دی سردار صاحب یو مې اراده ده چې زه دکان راوباسم نیغا صاحب یې چېرې په کلي کې راوباسم او د یونس دکان خو هم شته انشاءالله یونس به هم دلې راځي مثال د دې څخه د خپل مناري سامان پورته کوي او اراده یې شته موږ مشر خدای دی سردار صاحب اتواور د دې شي و دلته به راځي دلته به راځي د دې ځای څخه به سامان وړي انشاءالله په مناسبه ریټ په مناسبه ریټ به په کلي کې هم چلی ځان دپاره ملګرو سپیرو خو نو زه دا زکام یم موسم خراب دی دې کسې دانه کې وګوره ته دانه راکړه د کومه دانه هلته ورته ودرېږه ښه ورته وبدرېږه هوا ته راس ماشاءالله دا اوس راغله ما اوس ښکاره کړه نه ښکاره کېږي ملګرو دا یو ډېره پلاداره سپیرو ده ته یې هم بوی کوي دا ورانږدې کوم په دې لګیا دی دغه سپیرو چې دا ډېره خوشبوي چې دغه سنت عمل دی چې موږ خوشبو مه لګوو او بل دا دی چې دا خوشبو چې دغه چې چا سره تېر شي ډېر خوشحاله شي اکثره خلک دا نه یې لمبېدلي مثال ټیم یې ډېر اخیستی نو هغه چا څنګه تېر شي هغه کس نسوار کوي هغه توکي یعنې په نسوار کې لا دونه اثر پیدا شي دا د بدبوی ثابت کېږي نو ته به انشاءالله راځئ سپیرو به هم کوئ او دې سره سره به دغه چې کوم دا تیل اوس دا شي ډېر سخت ورسولي موسم چې دی هغه خشک دی دې لپاره ته دا شیان هولسیل باندې ته یې ورکوه سره په کوو سیل را څنګه یعنې به د هولسیل ریټ سره دا بیا کریم دا د مخ د تورسرۍ لپاره دا د چا مخ چې تور سوي ما د غوړی کریم دا هم ډېره مشهوره کمپنۍ پرمنانټ کمپنۍ ده دا پرمننټ کمپنۍ ده دا چې د چا په مخ کې تور داغونه یا په څلوېښتي کې بد غولی یا په زانګو کې پوره مخ پرېوتلی یا ټینګ مور تړلی
اکثر هغه کوچنیان چې د کوچنیوالي سره دا مخ ټول دانې پیدا کړي داغونه خو په هغه سره دا پرمیننټ کوم دغه چې دی دا کریم دا یې ختموي نو نور سامان هم شاته پروت دی کپړې دي کتې چې د شي غاړې والكسابه ماذا كسابه خياط ماذا كسمرة كمثل جوړه كل من دغه شنو ورټکول شي هو دغه تبينس دغه شان دا ګوره دا ګرد شان پراته دي ښه شان څوک یې درلاسه کوي هغه یې درلاسه کوي خبره واوره خدای دې ور کامیاب کړي بس موږ دا واورو دا موږ صدا